السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به خوشاله به. نن موږ سره ویډیو کې وګورئ چې آیا د علي شاه 007 پلار او د سونیا شاه خاوند داود شاه باندې چې پرون په سوات کې کومه قاتلانه حمله شوې وه هغې سره څه نیوز ده، د آیا دا حمله چا کړې وه او داود شاه حالات اوس څنګه دي، او دې باره کې د هغه د مور او د علي شاه څه رایې ده چې آیا دا حمله هغه باندې چا وکړه. د پوره ویډیو کتلو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هم در سره دباو کړئ چې زموږ کومه نیو ویډیو راځي چې تاسو ته زر تر زره در رسي. نو نن پرون چې کومه واقعه شوې وه د علي شاه 007 پلار او د سونیا شاه خاوند داود شاه باندې چې کومه قاتلانه حمله شوې وه په سوات، هغه پرون قاتلانه حمله پې شوې وه او هغه ډیر زیات زخمی شوی و چې په کوم حالت کې هغه به هسپتال ته راوړو او دغه حالات ډیر خراب و. او نن د تازه نیوز راغلی چې د علي شاه پلار او د سونیا شاه خاوند داود شاه وفات شو او جنازه به دغه په خپل کلي کې ادا کیږي. پرون په سوات کې هغه ډیر زیات زخمی شوی و چې هغه زخمی حالت کې بیا هسپتال ته راوړو او هغې نه بعد هغه ډیر زیات هسپتال کې ور علاج میلاج وکړو خو هغه حالات ډیر زیات خراب و او هغې نه بعد بیا هغه شهید شو. علي شاه 007 د هغې د وجې داود شاه وفات شو او هغه ډیر زیات زخمی شوی و په هغې حملې کې او پولیس تفتیش شروع ده، پته نشته چې د باندې د حمله چا کړې وه. خو بهرحال د سوات کې دا یو ځای ته روان و چې په هغه دوران کې د باندې یو اچانک حمله وشوه او په هغې کې دا ډېر زیات زخمی شو او د هغې د وجې داود شاه وفات شو. نور ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.